Assalamu alaikum او بخیر راغلی. Once again welcome to the class. Dear students, په نننۍ کلاس کې به زه تاسو ته د انګلیش هغه سنټنسز درښایم کوم چې موږ په روزمره ژوند کې استعمالوو. نو که تاسو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د کمپلیټ کورس لپاره د حوصله افزای لپاره موږ ته کمنټ هم وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. Many happy returns of the day. داسې ورځ دې هر کله راشي. Many happy returns of the day. داسې ورځ دې هر کله راشي. Marvelous, واوا marvelous, واوا مونږ ډېر زیات خوشحاله شو کنه. مونږ ناڅاپانه ووایو واوا واوا marvelous. Well done ډېر ښه. Well done ډېر ښه. یو څوک داسې کارکردګي وکړي کنه چې هغه مونږ اپریشیټ کوو، ستاینه کوو، مونږ ورته وایو well done. Wonderful حد دی کړی دی. یو څوک تاسو ته ټپه وکړي په محفل کې، تاسو ورته وایي حد دی کړی پیره. Wonderful. Of course بېشک. Of course بېشک چې په یو شي کې د سره شک شوبه نه وي. By God is grace د خدای فضل دی. By God is grace د خدای فضل دی. هر څه ډېر شته. How sad څومره غمګین خبر. How sad څومره غمګین خبر. That is a good news د خوشحالۍ خبر دی. That is a good news دا د خوشحالۍ خبر دی. Hurry up please زر کوئ تعدی وکړئ. Hurry up please زر کوئ یا تعدی وکړئ. How abused څومره په زول خبره. How abused څومره په زول خبره. دا په دې محفل کې وکړه. How dare he دا هغه دومره همت چې د اوس ما د خبرې کوي. How dare he دا هغه دومره همت. How dare you say that تا څنګه د دې ویلو جرأت وکړو. How dare you say that تا څنګه د دې ویلو جرأت وکړو. Walk fast تیزه. Walk fast تیزه. Walk fast. Please keep quiet مهرباني وکړئ چپ پاتې شئ. Please keep quiet مهرباني وکړئ چپ پاتې شئ. Yes it is بالکل همداسې ده. تاسو چې څنګه وي همداسې ده. Yes it is بالکل همداسې ده. I have won ما ګټلې ده. یو څیز دی، تاسو یو گیم کوو، کرکټ کوو، تاسو وایي ما ګټلې ده. I have won ما ګټلې ده. Congratulations مبارک شه تا میچ وګټلو. واه واه congratulations. How tragic څومره غمجنه خبره ده. How tragic څومره غمجنه خبره ده. What a pleasant surprise څومره د حیرانتیا خبره ده. What a pleasant surprise. Beware خبردار. Beware خبردار لکه خبردار شدا کار بیا مکوه. Beware. What a bother څه تکلیف دی یاره. ته د څه تکلیف دی. What a bother څه تکلیف دی. You are late again تاسو بیا نه وخته کړو. You are late again تاسو بیا نه وخته کړو. دا ستاسو عادت جوړ شو. You did a great job تاسو ډېر ښه کار کړی دی. You did a great job. I'm with you زه ستا سره یم بچې. زه ستا سره یم ښه. I'm with you زه در سره یم. You are not alone ته یوازې نه یې. هېرېږه مه ښه. You are not alone ته یوازې نه یې. د انګلیش زده کړې دپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. که ویډیو مو خوښه شوي لایک لازمي وکړئ. Thanks for watching the video.